ګټلو جذبه تر دې حده زیاته شوې ده چې یعنې نن تاسو عمران لالا ولیدلو چې د یو سیاسي تړون اختتام یې په منټونو کې کولو. یقینا د یو ملي جذبې نه بغیر خدا نشي کېدلی. یقینا د دغې وطن د غمخوارۍ نه بغیر خدا نشي کېدلی. یقینا دغه چې یو سړی په خپله خاوره او په خپلو اولسونو نه دردېږي، چې په خپله خاوره په اولسونو څوک نه دردېږي، هغه به ولې داسې کوي؟ خو دا د خپل ملت او د خپلې خاورې درد دی چې نن دلته عمران لالا ورسره د ده جنرال سیکرټري جوهر دغه ټولو جاسم دغو دلته تاسو په مخ کې پوره د خپل سیاسي ژوند د افیلیشن اختتام کولو چې زما د وطن بچو ته او بیا غمخوارو بچو ته په دې خاوره انصاف نه وي، نو زه په داسې سیاست کوم چې ما خو د دې دپاره کولو که دې ولسونو ته خیر ده. نو عبدالخاموش لالا هم دلته ناست دی، هغه هم تاسو ته خپل ډېرې درنې خبرې وکړلې. زه خبرې ستاسو نه زیاتوم. مشران، کچرانو، ملګري، ځوانان، سپینګیري فاتحه ته راځي. خدای دې د ټولو فاتحه قبوله کړي. خو حالات ډېر په تیزي په بدلېدو روان دي. سلام علیکم. بله ورځ د بنو یو ډېر مصدقه خبره درکوم. په بنو کې 4 ورځې اول حالات خراب شول او په دې حالاتو کې نزدیک حالات ډېر خراب شول. ولسونه راووتل. نو د ولسونو د کنټرول کولو دپاره فوج خپل هغه کسان راوغوښتل چې ټول عمر دوی ته کار کول، هغه چې دوی به خلک په کنټرول کول، هغه چې ور وغوښتل کېنول. ډېر مصدقه اقتصادنامونه یې زه ځکه نه اخلم چې ما پښتانه دي، زه د خپلو پښتنو هېڅ کمای نه غواړم چې ویې شي. نو چې کله یې خبره ورته وکړله چې دا خلک راوتلي دي په بنو کې، تاسو دا د عمل وکړئ چې کنټرول شي. هغو څه ورته ویلي وو؟ ویلی چې دغه ځای ته دا زموږ د خیري راتګ و، زما ټول ولس په یو اړخ ووښتل، زه په بل اړخ نشم سړی. نور چې موږ ته کالونه ونه کوي تاسو، نور موږ ستاسو سره یو سیکنډ هم مقصد نه کړو. ټول پښتون قام یو فیصلې ته درېدلی دی په ذات کې، او قامي فیصلې ته درېدلی دی د 11 اکتوبر ورځ ته. موږ 11 اکتوبر ما بار بیان کړی دی، دلته مشران راغلل، نور هم د نورو ګوندونو هغې په مخ کې هم یو خاکه بیا بیانوم. داسې یو جامع پروګرام چې په هغه کې یوازې د ګوندونو مشران نه وي، بلکې د هرې ضلع هره علاقه کې سټوډنټ یونین دي، د هغو مشران هم ناست وي. د ټول یو ضلع ته راجمع کوي، یو ځان له سیکټر راجوړوي. علاقایي مشران دي، جرګې دي، د جرګې مشران دي، دغه ناست وي. زمونږ ډېر زیات داسې علما دي چې په ولسونو کې ډېر خدمت لري، دغه ناست وي. تاجر یونین دی، هره ضلع یې لري، هرې ضلع تاجر یونین پر شا باندې هغه هم ناست وي. مزدور یونین دی، قام رسوال دي، انجمن تاجران دي، د وکیلانو د هرې ضلع د هر بار خپل صدر دی، دا هم ناست وي. داسې د پښتون وطن د هرې شعبې او د هرې علاقې مشران ناست وي. ورسره څومره هم سیاسي ګوندونه دي، د هغو مشران هم ورسره تر ضلع پره، تر تحصیل پره مشرتابه هم ناست. دا چې کله ټول کېنو، دا 11 اکتوبر نه دا صرف شروع کېږي، پیل کېږي. په یو غټ میدان کې به دوی ناست وي. اول به د سکرین د لارې دوی ته د دغې وطن اوریجنل حالات کې اګزیجریټ نه وي پکې، کم و بیش نه وي، څه دي هغه بیان شي. بیا به په هغه نه پس د هر چا لپاره خپل کیمپ جوړ وي، د علاقې به هم کیمپ وي، د پیسې به هم کیمپ وي، د سیاسي ګوندونو د خپل کیمپ. هغه به هلته لاړ چې پوره ورځ د هغه هلته مشاورت وکړي. د هغې ځای نه په پوره یو کس نمایندګي چې موږ یو مرکز، یو عدالت سیټ کو، په هغه کې د هر چا نمایندګي د خپل سټرنث په بنیاد موجوده وي.
بیا هغې ته ټول کام اول قسم به هغه عدالت کوي په قرآن هلته د کام مخکې چې نه به یره لرم که مې چا د ورور زما یا د زوی نوکري ختم کوله ختم دي که چا مې سر وهلو ودې ووایي که چا دمکې راکولې ودې کړي نه د چا سره ډیل کوم نه خیانت کوم نه د ولسونو په مفادات باندې د چا سره زه څه کمپرومایز کوم دا په قرآن قسم به اول په قرآن کې بیا به په ولسونو باندې یو پړی داسې تېر شي چې هغه ټولو لاس ورته وي او په قرآن شریف کې کړو بیا به د اهل چوکا ته ولسونه نه دي هغه هر سړي پسې 100 150 100 2000 لاک کسان دي پاتې هغه به هم کسان وکړي چې زموږ خلک ما او زما په سر دا د سر او مال او ځان هره قرباني تیار دي یقینا داسې یو ورځ د اکتوبر 11 اکتوبر نه موږ شروع کوو 2 ورځې کېږي 3 ورځې کېږي ډېر غوټه مال دی دې ته هم د دېګي ملت یا تر څو به موږ په جنازو باندې تر څو به موږ په فاتحو باندې راکوزېږو راځئ صرف یو مخصوص خلک نه د ټول کام یو ډېره پراخه نمایندګي او ټوله په اعتماد کې اخیستي هره صوبه دلته د قرآن هم تنظیم لري وکیلان یې لري صاحب هر څوک یې لري باید د ټول کام مجموعه او یقینا که تر دې حده پورې موږ ځو کامیابېږي بیا به دا زموږ د وطن ډېره لویه کامیابي دا به زموږ د وطن ډېره لویه کامیابي وي هغې ته هم موږ خپله تیاري کوو دا فاتحه نن دلته په پېښور کې وه د پېښور ولسونه دلته دومره په ګڼ شمېر کې راغلل چې په وزیرستان کې دومره نه وه او دلته ډېرې حجرې وې عمران خو دغه شای صرف ثابتولو دا د پښتنو شاهي دی دا به د افریدي په حجره هم د فاتحه کېږي دا به د چارسدیو په خلکو کې هم کېږي دا به د هر پښتون په حجره باندې د فاتحه اخیستل کېږي نو دا هر هغه سړی چې د ملت دی د هر ملت د هر کور فرض دی هغه باندې پښتنو او د ده په جنازه باندې د پښتنو کوم ننګ څه کړی ننګ ورځ به دا حقیقت هغه ورځ د ننګ ورځ به خو بیا پښتنو ننګ وهم دا حقیقت دی چې بیا یې ننګ وهم نو ډېره مننه کوم خوشحاله